سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي د پنجابیانو یو سلطنت سوات کې ځانمرګي برید 18 تنه ووژل. د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات کې د پولیسو یوې پوستې مخې ته د شوي ځانمرګي برید له امله 18 کسان چې و پولیس هم پکې شامل دي وژل شوي دي. خیبر پښتونخوا باید د امنیتي پالیسیو قرباني نشي. سهیل افریدي ویلي د خیبر پښتونخوا ایالت خلک باید د امنیتي پالیسیو قرباني نشي او د نامنیو زیاتوالی د پاکستان د امنیتي تګلارو د بیاکتنې اړتیا ښيي. د دې ایالت خلک باید د بیلابیلو امنیتي پالیسیو له امله زیانمن نشي. که ډالر ګټي او یا په بهر کې ټاپوګانې اخلي وایي اخلي، خو زما د خلکو د ژوند ارزښت مه ټاکئ. او د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو پایل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي واشنگټن له ایران سره خبرې پیلوي او هیله لري چې دا مذاکرات به د جګړې او ویجاړۍ مخه ونیسي. لما څخه د سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر او ایران لخوا وغوښتل شول چې دا برید ودروم. موږ نږدې همدا اوس د یو ستر او پراخ برید د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتو وو. د دې غوښتنې دلیل دا و چې هغوی باور لري یو هوکړه رامنځته شوې ده. لومړی به د هرمز تنګي په اړه هوکړه وشي او ورپسې به د ایران د اټومي وسلو د له منځه وړلو بې اټومي کولو په اړه هم هوکړه وشي. نو ځکه موږ برید درولی دی. اوس به انتظار وباسو او وګورو چې څه کېږي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د سوات ولسوالۍ په کیبل سیمه کې د پولیسو یوې پوستې مخې ته د شوي ځانمرګي برید له امله 18 کسان چې و پکې پولیس هم شامل دي وژل شوي دي. د سوات د پولیسو ویان ناصر اقبال د پیښې د تایید ترڅنګ ویلي چې دا برید د ترهګرۍ ضد ادارې په ریکارډ کې ثبت شوی. چاودنه د یکشنبې په ماښام د کابل د کیبل د پولیسو پوستې مخې ته هغه مهال وشو چې په سوات کې د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي پر ضد د سیمه ییزو بنسټونو اعتصاب او لاریون روان و. د کابل سیمې مرستیال کمشنر عاشیه ناصر ویلي برید شاوخوا د ماښام په 6 بجو هغه مهال رامنځته شو کله چې یو ځانمرګي بریدګر هڅه وکړه د پولیسو مرکزي مرکز ته ننوځي. د هغې په وینا کله چې پولیسو د هغه د مخنیوي هڅه وکړه، بریدګر خپل ځان سره تړلي چاودېدونکي توکي وچول چې له امله یې ګڼ شمېر ملکي وګړي او پولیس ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا TTP پر غاړه اخیستی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي ویلي د ایالت خلک باید د امنیتي پالیسیو قرباني نشي او د نامنیو زیاتوالی د پاکستان د امنیتي تګلارو د بیاکتنې اړتیا ښيي. نوموړي ټینګار کړی چې پوځ باید پر خپلو اصلي امنیتي دندو تمرکز وکړي، نه پر سیاست. بلخوا د پاکستان پخوانی دایمي استازي شمشاد احمد خان هم د اسلام آباد پر امنیتي سیاستونو نیوکه کړې او ویلي پاکستاني حکومت باید تر هر څه وړاندې د دې هیواد کورني امنیت ته لومړیتوب ورکړي. په همدې حال کې د دفاع وزیر خواجه اسف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ترمنځ اختلافونه هم د پاکستان د واکمن نظام دننه د کړکېچ د ژورېدو نښه بلل کېږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي په یوه تازه غونډه کې ویلي د خیبر پښتونخوا خلک باید د بیلابیلو امنیتي پالیسیو قرباني نشي. افریدي ویلي په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ زیاتېدو دا ثابته کړې چې د اوسنۍ امنیتي تګلارو بیاکتنې ته اړتیا ده، ځکه هغوی چې باید د هیواد پوځي ساتنه وکړي سیاست کوي. جن کا کام ہے پاکستان میں امن بحال رکھنا،
पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, वो सियासी इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं, तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। जिनका काम है अवाम को तहफ्फुज देना, वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम लाकर अदलिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। د دې ایالت خلک باید د بیلابیلو امنیتي پالیسیو له امله زیانمن نشي، که ډالر ګټي او یا په بهر کې ټاپوګانې اخلي وایي اخلي، خو زما د خلکو د ژوند ارزښت مه ټاکئ. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ زیاتوالی ښیي چې د پاکستان امنیتي تګلارو ته بیا کتنه اړتیا ده. هغه کسان چې د هیواد د پوځي ساتنې مسؤلیت لري باید پر خپلو اصلي دندو تمرکز وکړي او سیاست ته داخل نشي. जिनका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करना, वो किसी और की तरफ देख रहे हैं। जिनका काम है पाकिस्तान में अवामी मैंडेट की हिफाजत करना, वो हाजी टेका खान कभी एक को एक सूबा दे रहा है, कभी दूसरे को दूसरा सूबा दे रहा है। तो अगर फर्ज करें ऐसे चलेगा तो सिस्टम तो कोलैप्स होगा ना। په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی دایمي استازي شمشاد احمد خان د پاکستان د حکومت پر امنیتي سیاستونو نیوکه کړې او ویلي چې اسلام آباد باید له خپلو پولو بهر د امنیتي رول تر لوبولو مخکې د هیواد دننه امنیتي ستونزې حل کړي. پاکستان د خلیج دوو هیوادونو د امنیت لپاره روان دی، خو تر ټولو لومړی باید د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. پاکستاني چارواکي تل د هند نوم د خپلو کورنیو نیمګړتیاو د پټولو لپاره کاروي او هر وخت وایي چې د هند فتنه راغلې ده او د هند په نوم غواړي خپلې ټولې کمزورۍ او ناکامۍ پټې کړي. امنیتي ستونزې یوازې د بهرنیو عواملو پایله نه ده، بلکې د ډیرو بحرانونو ریښې د هیوادونو په کورنیو ستونزو کې دي. نوموړي ویلي ترهګرۍ هغه مهال رامنځته کېږي چې حکومتونو د خپلو خلکو اساسي اړتیاوې پوره نه کړي. د نوموړي څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د پاکستان حکومت د امنیت، اقتصاد او حکومتولۍ په برخو کې د دغه هیواد اوسیدونکو مخالفانو او شنونکو له سختو نیوکو سره مخ دی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان دفاع وزیر د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سره ښکار په ښکار شوی. خواجه اسف وایي د پاکستان کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د حکومت تر ټولو ځواکمن وزیر دی او په ډیرو مواردو کې ان تر لومړي وزیر هم حساب نه ورکوي. نوموړی وایي که محسن نقوي اوس په خپله وایي چې اوسنی نظام ناکام شوی، نو باید موږ هم کورونو ته ولاړ شو. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي واشنګټن له ایران سره خبرې پیلوي او هیله لري چې دا مذاکرات به د جګړې او ویجاړۍ مخه ونیسي. هغه ادعا کړې چې امریکا پر ایران د یو پراخ برید پلان درلود، خو د ایران او سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو په غوښتنه دا برید وځنډول شو، ځکه د هرمز تنګي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د احتمالي هوکړې امکان شته. په ورته وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې هیواد یې په اوسني وخت کې له امریکا سره هیڅ ډول مستقیمې سیاسي یا امنیتي خبرې اترې نه ترسره کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د ترنګاټیاو په دوام د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا له ایران سره په خبرو بوخت دی او ټاکل شوې دا خبرې نن له غرمې وروسته پیل شي. ټرمپ ویلي هیله لري چې دا خبرې بریالۍ شي، ځکه د هغه په وینا دا به د ګڼو کسانو ژوند وژغوري او د ویجاړۍ مخه به ونیسي. نوموړي همداراز ادعا کړې چې امریکا پر ایران له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر برید پلان درلود، خو ویلي چې ایران او سعودي عربستان نه غوښتل دا برید ترسره شي، ځکه د دوی په باور د یوې هوکړې د نږدې کېدو امکان موجود و. لما څخه د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او ایران لخوا وغوښتل شول چې دا برید ودروم. موږ نږدې همدا اوس د یو ستر او پراخ برید د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتو وو. د دې غوښتنې دلیل دا و چې هغوی باور لري یو هوکړه رامنځته شوې ده. لومړی به د هرمز تنګي په اړه هوکړه وشي او ورپسې به د ایران د اټومي وسلو د له منځه وړلو، بې اټومي کولو په اړه هم هوکړه وشي. نو ځکه موږ برید درولی دی، اوس به انتظار وباسو او وګورو چې څه کېږي.
په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سید عباس عراقچي سره په ټلیفوني اړیکه کې د سیمې د وروستیو تحولاتو او د ترنګړتیاو د کمولو لپاره پر روانو ډیپلوماټیکو هڅو خبرې کړې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي دواړو لورو د سیمې د امنیتي وضعیت او د ثبات د ټینګښت په اړه نظرونه شریک کړي. فیصل بن فرحان په دې خبرو کې د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا لپاره د ریاض پر دوامداره رول ټینګار کړی او د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماټیکو لارو پر کارولو ټینګار کړی. رئیس سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي د هرمز تنګي د مدیریت په اړه د ایران او عمان ترمنځ خبرې وروستی پړاو ته رسیدلي. عراقچي د ایران کابینې ته په خپل راپور کې ویلي د تهران او مسقط ترمنځ مذاکرات د وروسته کېدو په حال کې دي. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې امریکایي ویلي د ایران پر ضد د تازه بریدونو پریکړه لغوه کړې. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ټینګار کړی چې د ایران او عمان ترمنځ احتمالي هوکړه د هرمز تنګي د پرانیستل کېدو یا تړل کېدو معنا نه لري. لوړو زده کړو وزارت ویلي اوسمهال د هیواد په 5 دولتي پوهنتونونو کې د 11 ډاکټورا په کچه پروګرامونه د اسلامي علومو، انجنیري، کمپیوټر ساينس، کرنې، روغتيایي علومو، حقوقو، ژبو، ادبیاتو او ریاضیاتو په برخو کې فعال دي. د وزارت زیاتوي چې په 10 دولتي پوهنتونونو کې د ماسترۍ او 14 پروګرامونه هم روان دي او د لوړو زده کړو د پراختیا لپاره د 15 نوو ماسترۍ او 9 نوو ډاکټورا پروګرامونه د جوړولو چارې هم دوام لري. د پوهنتونونو استادان وایي د لوړو زده کړو د پروګرامونو پراختیا باید د علمي ظرفیتونو، څېړنو او مسلکي کادرونو د پیاوړتیا له هڅو سره هممهاله وي څو هیواد د اړتیا وړ متخصصین وروزوي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.